په بدن باندې د زخو د منځه وړلو لپاره بهترین علاج. که چیرې د بدن په ځینو برخو باندې لکه ورمیږ، مخ، لاسونه او پښو باندې مو زخیره پیدا کیږي، د دې درملنې په واسطه کولی شئ په دایمي ډول یې له منځه یوسئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو یوه وړه غوندې یادونه کوو، که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا د دې په څنګ کې بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. د دې طریقې په واسطه تاسو کولی شئ د بدن په هره برخه باندې که چیرې زخم موجودې وي په 7 ورځو کې له منځه یوسئ. نو لاندې شیان تاسو پیدا کړئ. یوه غوټه هوږه به راواخلئ او د دې هوږې څخه به د پوټکی لرې کړئ، بیا د دې څخه 5 یا 6 پلي راوباسئ، بیا د کټر په واسطه میده کړئ. داسې میده کړئ لکه څه ډول د خوراک دیګ ته چوئ، د دې څخه هم ډېره میده کړئ. دوهم، یوه کشوغه د پخلی سوډا چې خمیر هم ورته ویل کیږي، د دې سره دا یو ځای کړئ. نیمه کشوغه د کورکمن پوډر چې بازار کې د کورکمن په نوم پیژندل کیږي دا هم ورسره یو ځای کړئ. یو متوسط اندازه لیمو 2 ټوټې کړئ، نیمه ټوټه د نیمې ټوټې څخه یې اوبه وباسئ، دا نیمې ټوټې اوبه هم ورسره یو ځای کړئ. بیا د کاشوغې په واسطه ښه مخلوط کړئ تر څو ټول دا 4 واړه شیان ښه د یو بل سره ګډ شي، ښه سره میکس شي. بیا د بدن په کومه برخه باندې مو چې زخې را پیدا شوي وي په هغه باندې د شپې د ویده کېدلو څخه مخکې کیږدئ، بیا په دې باندې مالش کیږدئ، بیا وروسته د سریخ لرونکي ټیپ په واسطه بانډیج په واسطه بسته کړئ تر څو مخلوط د دې څخه ونلویږي. 1 ساعت وروسته یې ترې لرې کړئ. نو د شپې ویده کېدلو څخه مخکې دا کار ترسره کوئ. تر 7 ورځو پورې دغه طریقې ته دوام ورکړئ، زخې به په دایمي ډول سره له منځه لاړې شي. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره جوړه کړه، که خوښ شوې مې وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کامنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه مننه.